السلام علیکم ملګرو، حساس مامزه یم او را سره تر څنګه صادق منځي صاحب ناست دی، جان محمد جاني صاحب دی، سحرخان سحر صاحب دی او خالد غني خیل صاحب ناست دي. دې وخت کې زما په لاس کې د ډېر محترم صدر جان محمد جاني صاحب یو نظم دی او تاسو سره په ترنم کې شریکوم. خوله مې تړلې یا ګنډلې خدا حق وینا چې پرې کولی نشم، د داسې ژوند نه مرګ سوچل دا ښه دی چې د ظالم مخه نیولی نشم. د دې حالاتو به زه څه وایمه چې یو ذره پکې خندلی نشم. څو ننګیالي زلمي ځوانان پکار دي، بې له دوی امن راوستلی نشم. چې داسې ظلم مې په قام وینما، زه نور په دې غلې کېدلی نشم. یا چې داسې ظلم مې په قام وینما، زه نور په دې غلې کېدلی نشم. دلته زما هر یو اتل ښخ شوی چې کارنامې یې هېرولی نشم. ما په بېلتون باندې ډېرو ژړل، اوښکې مې وچې شوې ژړلی نشم. د خپل وطن سره ښه مینه لرم، په جار یې وایم پټولی نشم. یا زما د ټول عمر همدا قصه ده، زما د ټول عمر همدا قصه ده، د غم روجه ده ماتولی نشم. ګرانه دا دور انقلاب غواړي، وختونه زهر تېرولی نشم. په خپلو غوښو غداران د وطن علم بس نور پاللی نشم. نو سماج بې رحمه او بې رحمه سامراج، حکم د ظلم نور منالی نشم. زما د قام د سر سودا چې کوي، جانیت چرې به یې مالی نشم. والله چې داسې په ایمان مضبوط یم، والله چې داسې په ایمان مضبوط یم، زه جانې چرې خرڅېدلی نشم.